د خوشحال سادات د ګوښه کېدو پټ لامل څرګند شو. دا چې د خوشحال سادات د ګوښه کېدو تر شا د چا لاس و، کولی شئ دې ویډیو کې وګورئ. جنرال خوشحال سادات د کورنیو چارو وزارت ارشاد امنیتي توګه دنده ترسره کوله چې په خپله دنده کې تر ډیره بریالی و او په ټولنیزو رسنیو کې له پراخ ملاتړ څخه برخمن و. د وسله والو مخالفینو په وړاندې به یې خطرناک عملیات ترسره کول او په کابل کې لنډغر او غله هم تر ډیره کنټرول کړي وو. خو څه موده وړاندې د ناڅرګندو دلایلو پر بنسټ باندې له خپلې دندې ګوښه شو. دا چې خوشحال سادات څنګه ولې له دندې ګوښه شو، د ګوښه کېدو لاملونه یې څه وو، په دې تړاو تر اوسه پورې دقیق معلومات نه لرو. خو په ټوله کې له دې کار سره په ټولنیزو رسنیو کې په حکومت زیاتې نیوکې وشوې. خو اوس د خوشحال سادات د ګوښه کېدو اصلي لامل په ګوته شو. په دې وروستیو کې له خوشحال سادات څخه وروسته د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي هم له دندې ګوښه شو. نوموړي 2 ورځې وړاندې په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي وو چې د کورنیو چارو وزیر په مرګ واخلی او ورته ویلي دي چې د خوشحال سادات په برخلیک به یې اخته کړي. د رحیمي په وینا چې د کورنیو چارو وزیر ورته ویلي خوشحال سادات هم له ما سره ځان وواهه، په داسې برخلیک مې اخته کړ چې بیا یې چا نوم هم وانخیسته. که چیرته ته هم له ما سره ځان ووهي نو په ورته برخلیک به دې اخته کړم. له دې نه څرګندېږي چې د خوشحال سادات په ګوښه کېدو کې د کورنیو چارو د برحاله وزیر لوی لاس و، ځکه خوشحال سادات د شمال ټلوالي او په کابل کې د لنډغرو لپاره یو سرخوږی و. خو برعکس مسعود اندرابي بیا د همدې ټلوالي غړی و. څو ورځې وړاندې ډاکټر عبدالله له لوري نوموړی یو ځل بیا د کورنیو چارو د نومان وزیر په توګه معرفي شو. خو یوازې د کورنیو چارو د وزیر کار نشي کېدی، بلکې په دې کې ډاکټر عبدالله او د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح هم خامخا خپل رول درلود، ځکه د خوشحال سادات ځایناستې هم ویل کېږي چې د امرالله صالح په فرمایش مقرر شوی دی. له تاسو ډیره مننه چې دا ویډیو تر پایه ولیدله. په دې اړه ستاسو نظر هم مهم دی. تاسو کولی شئ خپل نظر په کومنټ کې را سره شریک کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.